د ورو سوال کړی دی چې بعض خلک چې کله مړی ښخ کي نو بیا دې قبر ته ولاړي او دا وایي چې تلقین ورکوي تلقین د جواباتو هغه جوابات هغه کوم درې سوالونه چې کېږي د هغې چې دا جواب به ورکوي او دا به ورکوي او دا به ورکوي دا کار صحیح دی که بدعت دی دلته دا خبره یاد ساتئ چې هر هغه کار چې شریعت کې اصل نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت هغه بدعت وي قرآن کې اصل نه وي حدیثونو کې نه نو دا تلقین مړي ته کول چې ته دا جواب ورکړه دا بدعت دی دا په شریعت کې نشته لکه ورته وایي ته بعض ودرېږي د قبر سر ته او یا پلانیه دا ورته ووایه یا پلانیه دا ورته ووایه یا پلانیه کلمه د شهادت را یاده که ای پلانیه دا یاد که چې پیغمبر ستا محمد صلی الله علیه وسلم دی او قرآن ستا امام دی دا قسمه خبرې د قبر سر ته ولاړې کوي دا ټول بې اصله خبرې دي هېڅ اصل یې په شریعت کې نشته ها مستحب کار سره حدیث کې د راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله مړی ښخ کړو نو بیا به یې د نورو ملګرو ته وي استغفروا لاخیکم استغفروا لاخیکم وصلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل خپل ورور دپاره بخانه غواړئ او الله ته سوال وکړئ چې الله دې په دې امتحان کې کامیاب کړي ځکه چې اوس په دې تپوس کړي نو کله چې مړی ښخ کړي دغه ټیم کې د هغه دپاره دعاګانې غواړه دا مستحب طریقه ده یعنې چې قبر سر ته ودرېږي او هغه ته دا جواب ورکه او دغه ورکه کلمه را یاده که او پیغمبر را یاد که او قرآن را یاد که دا ټول بدعات دي والله